السلام علیکم څنګه یاست جوړه سکرایز په خیر شو به جوړه په خپل نظر ځای کوم ته دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو چې څه چې د مایکروبیولوژي سره او ټیسټ چې دی هغه سټریټولوژي ټیسټ دی سیده نو مې چې سو ټایټل یا اس ای اس ال او په نامه باندې سیده او د دې فل فارم دی انټي سټریپټولایسین او ټایټل سیده په دې کې به تاسو کوالټیټیو میثډ هم ورشم او کوانټیټیټیو میثډ هم ورشم سیده دواړه او راځو چې anti-streptomycin or ASO titer is a blood test that measure antibodies against the streptomycins. نو دی وای د anti-streptomycin او دا یو ټیسټ دی موږ په وینه کې ګوري یو انټیباډیز ګوري کوم چې د streptomycin او خلاف یو انټیباډیز جوړ شوی هغه انټیباډیز ګوري یا هغه انټیجن ګوري. اوس راځو مخته چې streptomycin او څه مطلب دی سره substances produced by group A Streptococcus bacteria streptopyogenes. نو دی وایي دا کوم چې دا کیمیکل چې دی یا د streptomycin چې دی دا یو کیمیکل دی یو انزیم دی یو زهرجن ټاکسیک انزیم دی یو کیمیکل دی مواد دی چې د یو بکټریا د وجې څخه جوړیږي. هغه بکټریا نوم چې دی یا د کوم کورنۍ څخه دی streptococcus د کورنۍ څخه چې کومه بکټریا ده هغه جوړي په هغه کې بیا کوم کور دی هغه streptococcus pyogenes دی نو هغه دا کیمیکل جوړي نو بیا زموږ جسم چې کې نو antibodies are protein or bodies produce when they detect harmful substances such as bacteria. نو د دې ویډیو مثال خلاصه دغه دی دی وایي دا انټي سټریپټولایسین او چې دی یا خالي سټریپټولایسین او چې دی دا زموږ د کوم بکټریا چې د سټریپټوکوکس دغه یو انزایم دی دغه یو ټاکسیک یعنی زهرجن یو کیمیاوي مواد دی چې زموږ په جسم کې دا بکټریا چې دا تولید کیږي زموږ په جسم کې نو بیا زموږ جسم چې کې د دې خلاف یو قسم پروتین جوړي هغه پروتین ته وایي کېږي انټیباډیز نو هغه انټیباډیز بیا د دې خلاف جنګ کوي او په دې ټیسټ کې موږ صرف دا راشي چې یعنی د دې خلاف څونه انټیباډیز جوړ شوي دي او د streptomycin انټیجن شته که نشته صحیح ده په دې کې موږ صرف دا راشي چې یعنی د دې خلاف چې کوم انټیباډیز جوړې دي او دا streptomycin دا کوم ټاکسین دا کیمیاوي مواد دا شته که نشته اوس خلاص خبر په دې کې نور کوم داسې غټ مشکل نشته. اوس به ګورو چې دا ټیسټ کوي د چی لپاره او مقصد یې څه دي کوم علامات به موږ سره دي یعنې انسان سپټم به څه شي صحیح ده. اول نمبر کوم دی هغه ته وایي کېږي بکټیریل انډوکارډایټس په نامه باندې کوم دی په دې کې اساس هم کېږي دا کوم انفیکشن دی یعنې دا کوم بکټریا فنګس یا داسې نور شی وي دا ولاړ شي په زړه کې دننه د رګونو لاندې یا په زړه کې دننه کوم چې د زړه د لینونه دي دا انسایډ کوم لینونه چې دی په دې کې ګروت وکړي یعنې په دې کې خپل ځان غټ کړي یعنې په دې کې خپل ځان پر مخ په وځو بیا نو څه چم کې موږ ته یو مسلې راپېښ شي څنګه مسلې راپېښ شي موږ پر سینه درد وي پر زړه درد وي سایبند باندې کېږي پوستکي کې مسله وي نور داسې مسله وي د زړه سره چې کوم تعلقات کوي هغه په دې انډوکارډایټس په نامه چې کوم حالات دي په دې کې موږ ته دغه کوي نو موږ دا حالات چې موږ ته یي نو بیا دا ټیسټ ډاکټر وکړي یا کډني پرابلم وي یعنی پښتورګي یو مسله وي پښتورګي مسله څنګه وي لکه ګلومیرولونیفرایټس په نامه باندې کوم حالات دي یعنی دا کوم ریښې چې دا ګلومیرول کوم ریښې چې په دې کې بکټریا ګروت وکړي یا نور داسې مسله وي نو پښتورګو کې هغه په بولي کې وینه راتلل یا بله مسله یا ایډیما کېدل پړسوب کېدل یا نور داسې مسلې وي دا نو ما دلته در ښکار کوم نو بیا ډاکټر څه چم کې دا ایسو ټایټل ټیسټ ولیکي یا روماتیک فیور چې ورته وایي یا روماتیک فیور چې په نامه باندې دی نو دا فیور چې وي دا فیور بیا څنګه په دې کې بیا داسې چې زموږ پر زړه پر د جواینټونه چې کوم ورته وایي د اډو مابینځونه اډوکې نور داسې مسلې وي پر هغه ټولو باندې فرق وکړي یعنې د اډو درد ورسره وي نور داسې تبه ورسره وي د زړه مسله ورسره وي نور داسې کوم جواینټونه وي په دې کې مسله وي نو هغه ته وایي کېږي روماتیک فیور په نامه باندې صرف نو ډاکټر چې دی دا درې یا دا نور سکایلیټ فیور یا streptopyogenes په نامه باندې دی نو ډاکټر کوشش کوي دا درې مسلې په دې معلوموي یعنې کډني پرابلم
انډوکارډایټس په نامه چې دی او روماتیک فیور په دې معلومي. نو دا حالات په دې معلومي ډاکټر چې یا دا حالات خو به نه وي ورسره، یا چې دا حالات ورسره وي نو ډاکټر بیا کوشش کوي چې څو ټسټ وکړي چې دی. روماتیک فیور چې دی دا بیخي داسې یعنې داسې حالت ته وایي چې په هډوکي به هم درد وي، د هډوکو په مابینځ کې به هم درد وي، په زړه کې به هم درد وي، ورته به هم ورسره وي، یا نورې داسې مسلې به هم ورسره وي. نو بیا ډاکټر څه چمه کې دا ټسټ اور ایډوایس کوي چې ته ورسه دا ټسټ وکړه چې دی. اوس تاسو د دې ټسټ پروسیجر به څنګه وي، یعنې ته به په کوم طریقه باندې کوې. اوس کوم چا سره ایسو لیټکس یا ایسو ټایټر په نامه چې دی که دې کوي د هغه جلا طریقه ده، هغه زه اوس دلته تا ته وښیم. ښه، اوس به د دې ایسو ټایټر کوالټیټیو میتھډ به څنګه معلومه شي. تاسو سره به یو دا کارت در سره وي، دا سپین کارت نه دی، وایټ کارت په دا بغل کې عکسونه هم زور سره د کوم څه ده. دا وایټ کارت به تاسو سره در سره ایسي ده. پر دې به تاسو چمه کې 50 مایکرونه یا 50 ملي لیټر چې کوم ورته وایي مایکرو لیټر په نامه چې کوم سیرم چې دی هغه به ور واچوي په دا یوه خانه کې سي ده. بیا به تاسو چمه کې یو څک به د دې ریجنټ ور واچوي، دا کوم ایسو ټایټر د دې سره خپل ریجنټ راځي هغه به ور واچوي. بیا به دواړه سره مکس کړي، چې سره مکس دې کړله ښه ټیټې سره مکس کړه. نو که کې ریاکشن ښکاره کوي یعنی اګلوټینیشن ښکاره کړي، د دې مطلب دا دی چې پازیټیو دی، که اګلوټینیشن ښکاره نه کړي د دې مطلب دا دی نیګیټیو دی. ښه، نو کریکشن سره وکړي خو پازیټیو دی، کریکشن نه وکړي نیګیټیو دی سي ده. په دې ته صرف نیګیټیو او پازیټیو معلوموي سي ده. او د دې میکانیزم دغه رقم دی سي ده. په دې کې دا کم انټیجن چې پروت یا کم پروټین چې پراته دي دا څه چمو کې دا کم انټي باډي سره راوځي کې، نو چې سره راوځي کې د اګلوټینیشن جوړ کې خی جوړ کې سي ده. نو دې طریقې ته هم دغه اګلوټینیشن وایي سي ده. او یا لیټکس یا اګلوټینیشن سي ده. په دا رقم ته د پازیټیو نیګیټیو سره معلوموي سي ده. په دې باندې ته دغه نشي ورکولی کوالټیټیو مقدار څو مقدار کې دي څو مقدار کې نه دي سي ده. او په نور په دې کې کوم چې ته دا سیرم اچوې دا به دې کده په ترتیب اچوې. ښه، اوس ګوره ایسو ټایټر کوانټیټیټیو میتھډ به ته څنګه ګورې، یعنې مقدار به څنګه ته په معلومه سي. د دې لپاره اوس تا سره شپږ ټوبان در سره ایسي ده. پر هغو باندې به 1 2 3 4 5 6 پرله پورې ولیکې. بیا به څه چم کې 1/4 1/8 1/16 1/2 1/4 1/0 دا به ټولو باندې ولیکې سي ده. بیا به راولاړ سي 50 مایکرونه نارمل سلاین به ټولو ټوبان ته واچوه، ټولو ټوبان ته به واچوي 50 یو 50 بل ته 50 بل ته سي ده. بیا به راولاړ سي 50 مایکرونه به د سیرم ور واچوي، دا د مریض سیرم نه دی، 50 مایکرونه به سیرم یوه ټوب ته واچوي سي ده. بیا به سره مکس کوي به دا یو څه به راړی دا بل ته، بیا به مکس کوي بیا 50 راواخلي دا بل ته به واچوي، بیا به مکس کوي بیا به د دې 50 راواخلي بل ته واچوي، بیا به مکس کوي بیا به راواخلي 50 ته بل ته په اخر کې چې کوم 50 پاتې هغه به ورځي سي ده. نو د دې څنګه ریشو سوله 25 نارمل سلاین شو 25 سیرم شو سي ده. نو بیا به راولاړ سي چې کوم کارت سره در سره دی د دې ټولو څخه به 50 مایکرونه پر هغه کارت باندې واچوي سي ده. د شپږ خانو پرې به سي ده چې کوم تا نمبر کړی دی 1 2 3. بیا به راولاړ سي ریجنټ په پر واچوي، د کوم ایسو ریجنټ چې دی هغه یو څک په پر ټولو باندې واچوي سي ده چې هر یو ریاکشن وکړي، هر ځای ریاکشن وکړي دا دغه په حساب تور کولی سي. مثال اوس په 1/4 کې ریاکشن وکړي، په 1/8 کې یعنې په 1.16 کې وکړي، په 1.22 کې وکړي، دغه په حساب به ته ودوی ته دغه ورکوي چې په دونه ټایټر روان دی دونه حساب باندې په دا طریقه باندې سي ده. په دا رقم د ټسټ کېږي سي ده. اوس سر خلاص وم یو ټیوب ته چې ته مثال 50 نارمل لاین واچوي 50 سیرم واچوي، نو بیا ته دا چې د سیرم مکس کړل 50 راواخلي یوه ته 50 بل ته راواخلي 50 ته بل ته داسې په ترتیب تور کول. ښه، دا په ماشینانو کې هم کېږي، په سیمي اټومیټیک کې هم کېږي. هغه خپل ریجنټ دی R2 R1 R2 داسې ور اچول کېږي، هغه بیا خپل ټایټریشن در ښیي سي. دغه د 270 سي بیا راځي مخ ته، او دا ټایټریشن په یاد وساته دا د 1.4 چې دی هغه جلا حساب لري 1.2 چې دی. دا رقم ګوره په دا عکس کې به در ښکاره کوم سي ده. دا رقم باندې ته د یونټ انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پورې ورکولی سي. دا رقم د ټسټ په ماشینانو کې وکړي او په فول اټومیټیک ماشینانو کې هم کېږي سي ده. اور د دې لپاره یو بله طریقه کېږي، هغه هم درته وایم، کوم چې هیمولایسیس په نامه باندې ده.
ښه پله ده هیمولایسیس مطلب باندې سر خلاص کوو. دا چې دا کوم چې اوس درته هیمولایسیس وایم دا پروسیجر دا ما کړی نه خو دغسې مې تیوري زده کړې ده خو درته وایم اوس ده. نو دا هیمولایسیس چې دی دا دې ته وایي کېږي چې کله زموږ سره وینه چې دا هغه ماته سي په د اوبو کې سره ګډوډ سي دې ته هیمولایسیس وایي سي. د ار بي سي ماتېدل په د اوبو کې سره ګډېدل دې ته هیمولایسیس وایي کېږي سي. په دې بیا زه ښه ټیټ سر د خلاصوم چې کله بیا هیماټالوجي شروع کړه سي. نو راځي چې اوس په ډبل د دې طریقه دا رقم د اوس ګوره ستا سره مثال که ته مثال د پازیټیو نیګیټیو خالي معلومه هغه دا رقم کېږي. اوس ګوره ستا سره به سټیپټولایسین او انټیجن پرته وي اور انټي سټیپټولایسین او انټي باډیز به پرته وي. دا سیرم دی سي د مریض سیرم دی دا سي اور ار بي سي به در سره یې سي. نو د دې طریقه دا رقم کېږي. اوس ګوره یو نن هیمولایسیس دی یو هیمولایسیس دی سي. نن هیمولایسیس بیا څنګه دی هغه به ته راولاړ سي کوم چې ستا سره ایسو سټیپټولایسین انټیجن پراته دی هغه به ته یو ټیوب ته ور واچوې 50 مایکرونه سي. بیا به راولاړ سي سیرم به 50 مایکرونه هغه ټیوب ته واچوې. بیا به راولاړ سي 50 مایکرونه به ار بي سي ور واچوې سي. نو که دا هیمولایز نه سو دا سره ګډوډ نه سو دا ګوره هیمولایز جلا رقم دی او نن هیمولایز چې دی هغه جلا رقم. نو که هیمولایز نه سو نو دا پازیټیو دی سي. ستا ټیسټ پازیټیو دی سي. او یو دی هیمولایز به څنګه دی په دې کې کوم چې ستا سره ایسو انټیجن پروت دی دا به ته یوټیوب ته واچوې. بیا به راولاړ سي ار بي سي به ور واچوې او په دې کې به سیرم نه ور اچوې سي. که دوی هیمولایز جوړ سو او دغه کې داسې مثال تک سور واوښتی سیرم نو د دې مطلب دا دی دا نیګیټیو دی سي. په نن هیمولایسیس کې چې دی هغه 3 سره واچوي او هیمولایسیس کې خالي 2 واچوي سي. دا اوس ما ټایټر هم دغه رقم دی سیم پروسیجر چې اوس ما درته وایي په هغه طریقه باندې دغه هم کېږي سي. بهرحال په دې باندې بیا زه مایکروبیولوژي کې په بیکټریالوجي باندې ښه ټیسټ سر د خلاصو. اوس موږ دا ټیسټ کوشش مې دا و چې ایسو ټایټر سم در وښیم سي. اور بهترین طریقې هغه دوې دي سي.